نو د زنانې اوله اصلاح خدا د قرآن کریم وایي فعظوهن، ته به نصیحت ورته کوي، او کچیرې په نصیحت باندې د هغې اصلاح نه راځي نو وهجروهن فی المضاجع، بستره به جلا کوي. کچیرې په دې باندې هم اصلاح نه راتلله نو بیا به وضربوهن، بیا به ضرب ورکوي، وهل به ورکوي. لیکن د څومره ضرب اجازت دی؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي ضربا غیر مبرح، داسې ضرب نه وي چې د هغې به نشان د دې پر بدن باندې راځي، داسې ضرب نه وي چې د هغې په وجه به د هغې د خولې څه چغه خیش، او داسې ضرب نه وي چې هغې ته به زیات تکلیف وي، هغې به یې برداشولی نشي، بلکې ضرب به صرف دومره ضرب وي چې د هغې تعدیب، د هغې اصلاح، د هغې د هغه ناخوښه عمل د راګرځولو دپاره استعمال سي. په دغه درجه ضرب اجازت دي. لیکن دغه اجازت د ضرب او دغه حق د ضرب پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ټوله زندگی کې نه کوي استعمال. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي د یو سړي د غیرت خلاف خبره ده، د ورځې کور والا هغه ډبوي او وهي فیجلد جلد العبد، لکه مرئی چې سړی وي، مزدور چې سړی وي، یو بل څوک چې سړی وي، او د شپې په آخر کې او د ورځې په آخر کې چې شپه راسي برسه د هغې څه د خپلو خواهشاتو پر کولو تمه لري، دا د یو سړي د غیرت خلاف خبره ده، او دا سړي غیرت و سړي ته د دې خبرې اجازت نه ورکوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم وخت کې وفات کیږي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په نکاح کې غالبا نه زنانې وې، او هغې زنانو معامله د بنو معامله وه، او د بنو په مابین کې اختلافات او رقم خبرې ټول ډېرې راځي. لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ضرب او د وهلو حق در مرګه پورې نه استعمال کړی دی، نه پر چا باندې لاس پورته کړی دی. نو دا حق پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قطعا نه دی استعمال کړی. چې کله دا حق پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه دی استعمال کړی، او حضرت عایشه مبارکوي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عادت مبارک به داسې و چې کله به کور ته راغلی، که به هر څومره پریشان و، که به هر څومره غمجن و، که به هر څومره ستړی و، که به هغې ته هر څومره تکلیف رسېدلی و، چې کله به راغلی د ده مبارک پر دې خوله به د خندا اثرات. تاسو په زندگی کې که د چا زندگی په مشکلاتو کې په کور کې، تاسو صرف د پیغمبر په دې یو سنت عمل وکړئ. که ستړی، که درفدری، که مسکینې، که غریبې، او که په غم کې، که په خوشحالي کې، ته کور ته په داسې حال کې راځه چې خپلې زنانه مخ ته درته راځي او د زنانې سره مخامخ کېږي، ته په تکلف باندې پر دې خوله د خندا شکل جوړوه. د دې سنت دا برکت دی چې بیا به د دې زنانې سره سړي په زندگی کې اختلاف نه راځي. زموږ د بزرګانو کې حضرت ډاکټر عبدالحی رحمه الله، د اشرف علي تانوي رحمت الله علیه د ټولو څه اخرنی خلیفه و غالبا، او الله تعالی د دین ډېر خدمتونه ځینې واخیست. هغې به کله په بعضو مجلسو کې دا ویل ول الحمدلله زما د زنانې سره 55 کاله زندگی تېره سوه، په دې 55 کاله کې زما د هغې سره په دغه شکل باندې زندگی تېره سوه چې ټوله زندگی مې په بدله لهجه یا په زوره غږ یا د خشم په شکل باندې په 55 کاله کې پر هغې باندې غږ نه اوس، او نه 55 کاله کې زما او د هغې په مابین د ناراضګۍ خبره راله، د پریشانۍ، حالانکه ډېرې خبرې دي، د خاوندو د زنانې باریکه زندگی ده، او ډېره سره قریبه زندگی ده، او ډېره بې تکلفه زندگی ده، ډېرې خبرې مابین له راځي. لیکن څومره نیکبختي هغې به وی چې خلک خدا کرامت بولي چې پلانکی په هوا والوتی، او خلک به دا کرامت بولي چې پلانکی د اوبو پر سر ځي او پښې نه نودېږي. لیکن د ټولو سلوی کرامت دا هم دی چې د سړي 55 کاله په یوه حجره کې د یو زنانې سره تېره سي، او په 55 کاله کې هغوی په سخته لهجه د زنانې ته خبره نه وسي. دا د پیغمبر علیه السلام طریقه ده، او دا د پیغمبر علیه السلام سنت دی، او دا د پیغمبر علیه السلام ژوند ده. د کور چې کومه زنانه ده، د حضرت ډاکټر عبدالحی رحمه الله زنانه، هغې د حضرت حالات لیکلی دي. هغې وایي په ټوله زندگی کې حضرت ماته دا نه ویل چې ماته د اوبو بدنۍ راواخله، چې کله به د اوبو تږی سو بس چابک پر ولاړ سو، خپلې اوبه به یې وڅښلې، ورته به کښېناستې. حالانکه هغې ویله ما به د ځان ډېر سعادت بالی، زما به ډېره خوش قسمتي د ځان بلله چې کاش زه د حضرت، ځکه هغې ته الله تعالی ډېره عجیبه زندگی ورکړې وه چې زه د حضرت په یو عمل باندې خدمت وکړم. لیکن هغې به همیشه ماته د خدمت موقع نه راکوله چې کم کار به یو کم ضرورت به یو زما څه مخکې به دی ورولاړې دی. حضرت ډاکټر عبدالحی رحمه الله به چې ما د ځانه سره دا فیصله کړې ده چې زه به خادم یم،
زما زندگی الله تعالی د خدمت لپاره انتخاب کړې ده. زه به د بچانو هم خدمت کوم، زه به د کور د زنان هم خدمت کوم، زه به د مریدانو هم خدمت کوم، زه به د شاګردانو هم خدمت کوم، او زه به د متعلقینو هم خدمت کوم، او زه به د ټولې زندګۍ چې د کم چا زما سره تعلق دی زه به د هغو په خدمت کې. بس مولانا روم رحمت الله علیه وایي ز تسبیح و سجاده و دلق نیست. په دې باندې بزرګي نه ده چې سړی تسبیح په لاس کې سړی چفن اغوستی او سړی د بزرګۍ شان و شوکت شو. طریقت بجز خدمت خلق نیست. طریقت و تصوف و بزرګي دې ته وایي چې سړی د خلکو خدمت وکړي. بس ځکه زه دا وایم چې کله مسله دا راله نو دریم نمبر باندې بیا د ضرب اجازت دی، د زنانې د وهلو اجازت دی، لیکن اغیم په ډیرو ناګزیرو حالاتو کې. لیکن هغه طریقه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ټوله زندگی کې نه د استعمال کړي، بلکې کچیر د زنانې په بستر جلا کولو باندې هم اصلاح نه کېدله. بیا په دې جذبه باندې د زنانې غلط حرکت او د زنانې بیکار عادت او د زنانې تکلیفجن خوی په دې جذبه باندې برداشتول چې کچیر زنیه کم الله تعالی به پر دې باندې زما درجات بلندوي، او که زه بیکاره یم الله تعالی به په دې زما ګناهونه معافوي. بس په دې جذبه باندې بیا برداشتول چې ګوره زما زندگی امتحان دی، زما په زندگی کې به شاید زما څه څه کمی سوي، الله تعالی به زما د دې عمل کمی په دنیا کې هغه په دې شکل را پوره کړي چې زه به د دې زنانې پر بد خوی باندې